په دې لیسن کې به موږ زده کوو چې په امیزان کې به موږ خپل پروډکټس پورټفولیو څنګه جوړو. کوم ورونه خويندې چې اول په امیزان کې خپل پرایویټ لیبل شروع کړي، ریکمند کوم چې یو نه لس پروډکټس لانچ کړي. لس که پیسې نه 15 لانچ کړي. دا غي مطلب زما سره همیشه پورټفولیو جوړوي چې تاسو چانسز اف سکسس زیات شي، چې د کامیابی لارې یو زیات شي. همیشه اوخیاران انویسټران وایي چې پورټفولیو شود بی ډیورسیفای. څه مطلب چې کله هم پورټفولیو د چای په ډیفرنٹ ځایونو کې انویسټ کوئ نو تاسو ته به دې څه فائدې. کچېرې تاسو سره $2000 او ته په یو پروډکټ کې واچې پوه شې چې تاسو صرف دقه یو لاره د انکم، خو کاغذ $2000 ته په لس پروډکټ کې واچې دا وړې وړې نه نو تاسو سره لس لارې جوړې شوې د انکم. نو راځي ګورو با چې موږ به پورټفولیو څنګه جوړو. د ټولو نه اول میک شور کوو به زموږ به ګول دی چې کله پرایویټ لیبل خپل برانډ جوړو، کچن یا ټویز به موږ ټارګټ کوو په خپل برانډ لاندې. جنگل سکاوټ ایکسټنشن و انسټال کو او لاړ بشو امیزان ته. په سرچ بار کې به ټایپ کو کچن. رول نمبر 1 به سي چې کم ریویوز والا پروډکټ به چوز کوو. ولی که زیات ریویوز والا پروډکټ را نسو پاره کې به موږ ته کمپټیشن سیوا کیږي. نو که زه دا پروډکټ وګورم او بل رول به سي چې د $10 نه به کم پروډکټ خرڅونه. نو د دې پروډکټ چې دی 900 او 76 ریویوز دي. سو ما ته پته نشي چې پښتو کې دغه د سوي. انیویز کوم دا پروډکټ وګورو د دې 9000 ریویوز دي. دې مطلب دا دی چې بجای کمپیر د دې پروډکټ د دې دوه پروډکټ په دې کې ډیر کمپټیشن دی. دا کم چې 1 میلیون جوړي، خدا کم چې 1,03,000 جوړي د کې کمپټیشن لګ دی، ریویوز پکې کم دي. نو چې کمپټیشن کمو دا غیبه منګه څنګه طریقه راو باسو پورټفولیو کې میک شور وکاو چې هغه پروډکټ په سلیکټ کو چې کم لیس ریویوز دي. نو زه تاسو ته خیمه دا پروډکټ کوم وګورو د دې 100 ریویوز دي 67 $100 کې 20,000. نو دا پروډکټ په زما ولنې شي پورټفولیو ته مې راغی. دا پروډکټ وګورئ د دې 100 ریویوز دي 278 څومره روپۍ جوړي 14,000. دا مې دویم په پورټفولیو کې راغی. نو اوس کتر دې 20 یونټ لانچ کې او 10 یونټ لانچ کې هغه ستا د بجټ پورې خبره ده. لاندې برازو هر هغه پروډکټ په کچن اول په کچن او ټویز کې ګورو چې لیس ریویوز او $10,000 سیل کوي، هغه موږ خپل پورټفولیو کې اډ کوو. دا پروډکټ چې د 1400 ریویوز دي دومره کمپټیشن نشته، دا هم لانچ کولای شم. اوس دا وګوره د 1 لک ریویو دي ته ور د سره څنګه کمپټیشن کې اټس هارد انلیس کمپټیشن کیږي که یا دا هول سیل ته بای باکس وین کې یا که پرایویټ لیبل پروډکټ کی ته پکې چینجز راولي یا پریمیم دغه راولي پروډکټ نه ها کولای شي. لاندې برازو ګورو با چې نور پروډکټ مونږ ته میلاويږي کنه میلاويږي. د دې 1500 ریویوز دي $2 جوړي، دا هم لانچ کولای شم ځکه چې لیس کمپټیشن دی. بازی دا غي 10 ریویوز یا 10 والا هور زیات خي ځکه چې په هغه کې بالکل کمپټیشن نه نوې لانچ شوی. رازو ګورو د بازی 20,000 ریویو دي. خو کوشش کوم دای چې پورټفولیو کې دا پروډکټ شو 298 ریویوز دي 2000 جوړي. نو داسې پروډکټس په پورټفولیو کې اډ کوو چې دا غي کم ریویوز. اوس دا وګوره 315 ریویوز دي او سو جوړي $6 جوړي، دا به هم اډ کو. نو داسې پروډکټ پرالو دا $9 د زه نه ریکمند کوم. ډونټ سیل دیٹ، ډونټ سیل انیثینګ وچ از بلو 20. نو داسې به موږ به په امیزان کې یو ښه پورټفولیو جوړو. کته چری ټول پیسې لیټس سي د دې لیسن مطلب دا دی چې کله چې تاسو یو پروډکټ میلاو شي کم ریویوز او ټول پیسې په هغه کې واچې ته به صرف هغه ته پته مې خو چې ډیر پروډکټ کی او $1000 ته ډیسټریبیوټ کې په ډیفرنٹ پروډکټ کې تاسو به ایډیا کیږي چې یار زما کوم پروډکټ خزي. نو چې لس پروډکټ لانچ کی نو کې دې شي زستا یو دو پروډکټ فیل شي نو تاسو پته ولګي چې ستا اته پروډکټ خچلي چې ستا اته پروډکټ خچلي ته هغه بیا پروسس ریپیټ کولای شي. نو داسې به موږ یو ښه پورټفولیو جوړو. زو بل لیسن ته مننه.